د ګاونډي هیواد افغانستان پولیس سره پیوست د سرحدي سیمې خلک وایي چې حکومت بایزو سب ډیویژن ته هیڅ قسمه پاملرنه نه کړې او د څو کالو راهیسې کورونه وران، د سکولونو او هسپتالونو نشوالی او سړک کډې او وران پروت دی. د منظري چیني کلي مشر ملک فردوس خان وایي چې زموږ سیمه کې نه اوبه شته، نه سکول او نه هسپتال موجود دی او منتخب نمایندګان او حکومتي چارواکي دعوی کوي خو هیڅ کار نه دی ترسره شوی. مومند بابا چې د خاورې ته راغلی دی د هغه دور نه لکه زمونږ دا خاوره چې دی پسمانده ده د نن تاریخه پورې لکه په دې باندې چې دی کار ونه شو. موږ ته یو د دې لارې لکه ډېر غټ تکلیف دی چې دا لار کولاو شي دلته چې دی دلته به د خوار غریب او د ولس ته چې دی لکه ډېر سهولتونه څوک به دوکان څوک به هوټل کوي څوک به یو شی کوي څوک به بله زموږ مسلې دا دي چې صاحبه لکه دلته د سکولو د اوبو ډېر ضرورت دی. سکول اوبل نشته دي، ټویل نشته دي. په کار دا ده چې حکومت چې دی لکه په هر کلي کې یو ټویل ووایي لکه دا ضرورت دی. سکول نشته، هسپتال نشته دی. زما چې دی لکه سړک مې په دغه حالات دی چې دا تاسې اوس رالی ولیدو لکه په خوړ کې چې دی لکه دا ډېر نامناسبه ده چې په خوړ کې ګاډی لکه ځي او په شګو کې خوښېږي. د ملک ولی خان وینا ده چې دوی د ترهګرۍ په وخت کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي او اوس هم د سیمې خلک در په در او خاورې په سر دي. مشکلات خو دلته ډېر زیات دي. د مینو دغه حال دی. 2003 کې د علاقه کولاو شوله، فوج راغی او د هغې نه وروسته ورپسې دهشتګردي راغله په 2004 او 5 او په 6 کې د عمل شروع شو. نو موږ دومره ذلیل او ګډوډ شولو د دغه دهشتګردۍ نه متاثره شولو چې نن زموږ غټې غټې حجرې، غټ غټ کورونه، کټونه، بسترې، هغه هېڅ هسپتال هم نشته، سکول هم نشته. نو موږ د دې پېښور نه ټوله استفاده کوو. د هغه ځای نه وړم زما د هغه ځای نه دي، خس هم زما د هغه ځای نه دي، وړیم زما د هغه ځای نه دي، اوبه هم اوس په بیه راوړم. د سرحدي سیمې ولس له حکومت او عوامي نمایندګانو نه په کلکه غوښتنه کړې ده چې دوی سره د کړي وعدې پوره کړی شي او د سیمې کشالې دې په فوري توګه حل کړی شي. د سرحدي سیمې خلک په دې جدید دور کې اوس هم د انساني بنیادي ضرورتو نه محرومه دي. د سرحدي سیمې د قبایلو غوښتنه ده چې حکومت دې په سیمه کې پیښې کشالې په فوري توګه حل کړي. د مومن قبایلي ضلع نه د وحدت نیوز لپاره ګل محمد مومن.